د کہانی شروعات د تانې نه کیږي چرته چې پولیس والا تفتیش په وخت کې کیمره بنده کی او مشر ملزم سره په خپل جبه کې خبرې شروع کی چې ملزم په خپل باندې خبرې شروع کی او د ملګری نوم واخلي خو بیا چپ شي چې دی په بل خربه استعمال کی دغه ملګری بار سوکې ته ودرېږي او دی ورلا سوکرولي خو در سر په ځای باندې میز لا چې دغه د درون گزار د आवाज نه دی سخت یریږي وی هر صدر توایم دی ورته وایي وزیر ساوت کوریا یم او ما سره زما ملګری هم دلته راغلی دی پولیس افسر ماشو ورته وایي که دروغ دی وی نو ګورو به او د په خولې باندې د ملګری کور ته لاړ شي چې دغه د کمرې تالا د مخکې نه کوله وه کور ته په وردننه کېدو سره دوی ته دغه ملګری ډېر په بد حالت کې مړ میلو شي چې ماشو ورته وایي وی که ماته د هر څه صفا ونه ویل نو ستا به هم دا حال چې هغه ورته را شروع شي دلته په ویتنام کې زما ملاقات د بدمعشانو یو ګروپ سره وشو چې موږ په څلور کسه باندې یو مالدار هلک غواکو او د پلان نم ورلا پیسې هم واغستې خو د پیسو تقسیم په وخت کې مونږ په خپل منځ کې روان شو او هلک باغ اختیار کړه او پس خوارو باندې مو واپس گیر کو په دې کې زموږ مشر جیانګ راغی او هغه بې ګناه هلک یې مړ کړ زموږ یو ملګری جیانګ ته وویل وی زموږ صرف پیسو سره کارو مړ کو دې سلا چې زموږ مشر هغه هم مړ کو او وی کچا هم ماته سترګې راواړولې نو همدا حال وي او بیا زموږ ملګری په مونږ باندې په زوره باندې خاخ او دوباره د هغې مړ هلک پلار سره رابطه وکړه چې شپږ عربې ته نورې وغوښتې ما شو چې کله د هغې ځای کودی وکړي نو هغې ورته هغه مړی میلو شي دی په دې کیس کې تحقیق شروع کړي او د جوارې په کلب کې داخل شي خو د هغه ځای کسان ورته لاس ور واچوي خو د ده انداز د نورو پولیسانو نه مختلف او یو ځمکې له راوبغي د دوی مشر له سخته غوسه ورشي او تمانچه راوباسي خو دی د هغه نه تمانچه واخلي او په لږه غوسه باندې لکه د توتي خبرې شروع کړي په اصل کې د هغې هلک پلار کوم چې مونږ مړ کړی دی زمونږ نه د بدل اغستو د پاره مونږ پسې خطرناک قاتلان کړي دي بل خو هغه قاتلان د دوی د ټولو مشر د جیانګ پته معلومه کړي خو هغه دومره هوښیار چې کور ته رادننه کېدو نه مخکې د بل سګرټ نه اندازه ولګوي چې دننه څوک شته خو بیا هم ځان ناغرضه کړي او په کور کې داخل شي او سلخانې ته ورشي کله چې یو کس د ورخواله ورشي نو دی ځان ته راغ کړي او بار د هغه ملګري صرف یوه چغه واوري او جیانګ د وینو نسقا بار ته راوځي د شا د اړخه د هغه ملګري هم راشي او په منځ کې دوی هغه ټول کسان ګیر او د خپلې تجربې او لیمني انداز باندې هغه ټول مړه کړي او په اخره کې چې کله خپلې پیسې وګوري نو هغه غیب وي د یو کس نه چاړې په زور باندې تپوس وکړي چې هغه ورته وایي ستا پیسې د هلک پلار اوچتې کړي دي په دې کې ماشو او ملګري د جیانګ په پته باندې راورسي چې د هغه کور د وینو د مړو نه ډکي چې په دې کې ناسا په جیانګ د ماشو ملګري لا په اوږه کې چاړه خښه کړي چې ماشو یې اوچت کړي او ورلې راولي چې په دې کې ملګری راشي او دوانه په گزارونه شروع کی خو ماشو ولا ملګری یو سوک به وشه کی اوس ماشو او جیانګ یو بل ته مخامخ شي چې د ماشو ملګری په د شاته نه ډزو کی خو د زخمی لاس د وجې نشانه خطا لاړ شي او جیانګ او تخت دغه د زخمی ملګری نه دا پته ولګي چې خپل ملک ساوت کوریا ته تختیدو والدي دی خپل ملګری له علاج کی او بیا حکومت خبردار کی چې هغه د نه ایرپورټ اونځي خو جیان سام کس نو هغه د سمګلینګ په ذریعہ سره ساوت کوریا ته وړي او هغه ته په لیفټ کې د هلک پلار غیب کی او سکیورټي ګارد ولا مړ کی سب وخت پس په ټي وي باندې یو ویډیو چلیږي چې هغه مالدار سړی په وینو کې لت پتی او غواکار دغه په بدل کې شپږ نیم ارب تاوان غواړي پولیس دغه خزر غواړي او غواکار ته ورته درین کولو ته پارو وای او ولې چې هغه په خپل یو کاروباري خزبه هغه د جذباتو په ځای د چالاکۍ نه کار واخلي د شپږ نیم په ځای باندې بدرله واره بدرکم زیرا تخایا خو دا غواکار د خبرې په منځ کې رنګ کټ کی ولې چې یو څو ورځې مخکې زوی مړ شوی و اوس د هغوی لاس له خاوند ورغلی او په جړا شي په سبا باندې پولیس یوه لویه منصوبه جوړه کړي او د حفاظت دپاره د هغې د ډرایور په ځای باندې خپل ملګري ورسره ولیږي د دوی د منصوبې مطابق ښځه به جیانګ له پیسې وړي او د هغې د ګاډي شاته به د پولیس ګاډي او بل ټیم به د شا د اړخه په هغې بلډینګ کې داخلیږي په کوم ځای کې چې هغه مالدار سړی قید کړي خو جیانګ ورته په لاره کې بار رنګونه کوي او د لارې په بدلولو یې مجبوره کوي او د شاته نه د هغه کسان د دوی سوکې کوي او د ډېرو تاوېدو د وجې د ماشو نه هم لاره ګډه وډه شي بل طرف ته د پولیس دویم ټیم په هغه ځای کې داخل شي او هغه کس د ځان سره روان کړي خو جیانګ پې د شاته نه حمله وکړي خو خوشقسمتۍ سره پولیس سپورټ ټیم راشي او جیانګ وتښتي جیانګ خپلو کسانو ته رنګ میلو کړي وي تاسو پیسې راوچتې کړې زه درځم خو د هغه کس په بله هوا کې ګرځي چې مشر ته وایي وي ته پکې چا راوستې دغه هر څه زما دي او ګاډي د پیسو والا د ګاډي مخې ته ودرې هغوی ورته ګاډي ونه درې او ګاډي راته وکړي او په پارکینګ کې داخل شي چېرته چې ورپسې لالچیان لکه د سپو منډې وهي او هغوی سره د بیګه په یو مارکیټ کې داخل شي چې هغوی یې راګیر کړي وي ته ما سره لوبې کې چې څه انجام ستا د زوی شوی و هغه تعلم کوم چې په دې کې ماشو راشي او لاس ورلته وکړي او داسې زور
ولا ورکی چې چغې ووهي خبر پسې بیا چاړه راواخلي چې دی ورلا په یو سوک باندې کاته ختمه کړي او ملګري یې د ښکته نه په تماشې چې وي هغه ټول گرفتار کړي د ماشو ملګري په ګاډي کې د تښتېدو خوشحالي منا وخي چې په دې کې یو تیز ګاډی د ګاډي وخي او هغه ګاډي په خپله په هوټل باندې ورشي چې د هغې نه جیانګ بار ته روځي د ماشو کس د مخکې نه په یو ټکسي کې کینی چې په دې کې جیانګ پسې ټریفیک والا راشي چې دی په ورته وشي او هغوی هم په چاړو ووهي په دې کې په خبرونو کې د جیانګ تصویر چلیږي وي دا خطرناک مجرم دی چې چا هم ولیدو پولیس له اطلاع ورکړي د شپې په وخت کې دی اخر د ماشو ملګري ګیر کی چې لاول ورته هغه بدمعشي کوي خو چې کله ورپسې جیانګ خپله ټوکر وباسي نو دی ورته هر څه پرېږدي او وتښتي او پټ پټ ورته ګوري هغه سره د پیسو بس ته وخیږي چې هغه ماشو ته رنګ میلو کړي په فلانکي نمبر بس کې کېناسته دی هغه بس په سورنګ کې ودرېږي او د بسه ټول خلک روباسي او ورپسې وروخیږي چې هغه ورته وایي وي دا ټولې پیسې ته واخله خو ما پرېږده خو ماشو په خاموشۍ سره د لاسه بېلټا وخي لګیا وي چې جیانګ پرې راپاسي او ګزارونه پې شروع کړي خو دی ولا ولني څوک داسې ورکړي چې چجې وله ماتې کړي او بیا یې راوچت کړي او سیټونو له یې راوولي او د هغې د پاسه وله لتې ورکړي خو هغه بیا راپاسي دی د مرۍ نه ونیسي او په شیشه کې وباسي خو د هغه غصه دومره سیوا وي چې د هغې باوجود په ده ګزارونه کوي چې دی وله لته ورکړي او د بس یې بار وغورځوي او بیا یې په راښکلو په بس سملوي خو د هغې باوجود وله هغه دمکی ورکوي چې دی وله په سوک خوله بنده کړي او په دغه وخت کې پولیس راورسي او د ډیرو سختو نه پس د خطرناک مجرم انجام ته ورسي تاسو ته دا نننۍ کهاني څنګه ولګېده ما ته خپله قیمتي رایې په کمنټ کې ضرور راکړئ ملاویږو به په یو نوي ویډیو سره ما له راکړئ اجازت بای بای